ما نوم انیسه دی او د پلار نوم مې امجد علي دی. دا تاسو سره څه واقع شوي؟ دا زه علم کوم په دویمه درجه کې یم، مدرسه کې د شپې او د ورځې اوسم. نو زموږ د قاري صاحب زوی دی، هغه به ما ته اوازونه کول. زه نه ورتلم، په دغه ورځ باندې ما خپلې نمبرې کتې د پوزیشن. زه کور ته لاړم چې هلته ده ما ته اواز وکړ، زه ورنه رالم. زه بیا بره وختم، چې زه بره وختم دی ما پسې بره راغی او کمرې ته یې راښکلم او لاسونه یې راله وتړل. زه یې رونیولم، بس هلته په بسترو یې سملولمه او غلط کار یې راسره وکړو. دی نه بعد بیا ما چغې والې، نو زما ملګرې او یو خور مې ده، هغه راپسې راوختې بره. نو زه بیا لاړم وتښتېدم د هغه نه، کوز شوم بیا لاندې. د قاري صاحب نوم سیدالرحمن دی او مونږ خو ما خو هلته نه وې، خو چې زه کور ته رالم د امې تپوس له، نو زما بلې خور ته خبره مې خور ته وکړه. نو بیا دی نه پس دوی لاړل تاڼې ته رپوټ یې وکړو.